ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي وطن ته د ستنېدو موضوع نوې رڼا ته داخلېدل دي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي که امنیتي ضمانتونه وي نو زه حاضر یم چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته ورستون شم. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په دې خیالي سناریو کې اشرف غني ویلي چې د افغانستان ستونزې یوازې هغه وخت حل کیږي چې ټول مشران له نوي سیاسي ژمنتیا سره کښیني. نوموړي ویلي چې نړیوال، سیمهییز او داخلي ضمانتونه برابر شي. دی حاضر دی د افغانستان د سیاسي جوړښت پر نوې طرحه کار وکړي. هغه په ځانګړي ډول یادونه کړې چې د پاکستان لخوا د کډوالو پر شړلو باید نړیوال غبرګون راوپارول شي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي زمونږ ستنېدل هیواد ته کومه ګټه نه لري او که چیرې هم مونږ افغانستان خپل هیواد ته ستانه شوللو نو لومړی غوښتنه مې طالبانو څخه دغه ده چې باید د نجونو د ښوونځیو هغه دروازې چې بندې ساتلې دي باید خلاص یې کړي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي دغه دروازې چې بند دي دا د افغانستان د پرمختګ دروازې هم بندي کړي دي او خپل باور چې د طالبانو د نړیوال په کچه ښه ښودلی یا یې ډیر ښه ثابت کړی هم راکم کړی دی. هغه ویلي دي که چیرې افغان نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیسي نو نړیوال باور به هم بیرته طالبان ترلاسه کړي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا خیر شری.